دا تیر آیات اخرنی خدا و چې و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، چې دا د توحید خبره سوی پکې چې ستاسې معبود یو الله دی او نسته معبود په حق مگر نه دی، او دی رحمان دی رحیم دی، بی نهایت بی حد رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې، او رحیم کامل الرحمت دی که پوره رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمنانو. مشرکانو بره سره نارې کړه، اوازې کړه، بره اوس مناوله ده واورېد، ته دا دونه غټه دنیا وګوره او دا یوه دانه خدای وګوره، دا په دې ګردو رسېږي. دا ځینې کسان چې دا د مثال په طور د پیرانو په باره کې ډېر غلو کوي، ډېر تجاوز کوي، دا پیران بیا متصرفین د دې دنیا بولي، هغه لا موږ دا رقم وایي چې ځان ته مؤمن وایي دا دنیا 2.5 کلندره ده. بابا دا 2.5 کلندره بیا څه شي دی؟ باره وایي دا نو دا ده چې معنا دا جهان چې تقسیم کې دا یوه برخه چې د یوه کلندر په وسه پراوه دا خو ده سو، بیا نور بل کلندر ته ورکړل باره یو څه هلته پاته سو نیمۍ، نو هغه بل درېیم کلندر ته چې و هغه ته باره دا نیمۍ ور پاته سوه، هغه ته وینې دونه قدر شی سو نو 2.5 کلندر باره نو هغه کلندر هم نیمۍ کوي. بابا دغسې جاهلانه خبرې د بېعقلي او د ناپوهۍ خبرې په اوس عصر کې چې د نبي علیه صلات وسلام دین شپه ورځ بیانېږي دغه مرداره عقیده سته، نو د هغو مشرکانو به څه حال و؟ هغو باره چکچکا کړه، باره هلته دا ګرده جهان وګوره، ول د زامنو د ورکولو دپاره جلا خدای په کار دی، د غاښ د درد دپاره جلا په کار دی، د بارانو دپاره جلا په کار دی، د پیرانانو دا وسایل د جوړ کړي. نو الله عز وجل د دوی د رد دپاره دوی چې د استبعاد وکړي چې ته دا ګرده دنیا د یو خدای په لاس نور کې نور خدایان جوړوي، خو دا دلایلو ته فکر وکړه زوی مړی، دا دلایل په تکوین کې اوس بیانوي چې زموږ تر سترګو لاندې دي. الله وایي باره دې بل خدای راپېښ شي ودې کې، نو چې دغه کارونه په دې جهان کې تاسې وینئ چې دغه ګرده د یوه الله په لاس کې نو د ګرده جهان الله بس دی، بس داسې وایي. ان بېشکه فی خلق السماوات، فی خلق په پیدا کولو کې، السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، دا دوه کار الله یاد کړي چې په پیدا کولو کې د اسمانو او د مځکې، واختلاف او په بدلون کې، اللیل والنهار د شپې او د ورځې، دا شپه چې سي معدومه سي ورځ خلاصه سي، معنی ختمه سي معدومه سي، بیا چې شپه خلاصه سي بیا شپه معدومه سي ورځ را روانه سي، نو دا بدلون پر لکې تر اوړې لکه څرخ دغه رقم دی. دا شپه یوې خواته ده د مځکې، ورځ یې بلې خواته ده. دا شپه دا رقم ده د مثال په طور داسې ولاړه ده پر دې مځکه باندې، که تاسو ته نه معلومېږي زه بیا یو تشبیه درته وکړم. دلته یو ګین کښېږدي بال هغه الکوان چې ګین پکې، د دې خوا چې بله پورته ولګېد دا د ګین سایه داسې نه ده چې 4 کونجه ده یا 3 کونجه، دا دی ده لکه زردکه داسې ده چې توژلې ده. دا لمر خو چې تر مځکه اخوا ته سي باره د مځکې سایه شپه ده، شپه بل شی نه ده، دا د مځکې سایه مازې غټه ده. اوس موږ ته د بل شي سایه تکشن خوا د لمر رڼا یې پر هغې انعکاس کړي، نو په سایه هم یې رڼا هم یې، مګر چې په یو ډېره سایه ننوځي هلته باره تاریکه سي، نو دا د مځکې غټه سایه ده. نو دغه سایه داسې ولاړه د لمر چې د اخوا راګرځي سایه یې ګرځي، که دغسې بلب داسې پر ګین داسې راوګرځي دا د ګین سایه به داسې راګرځي، دا رقم دی، بلب داسې پر راوګرځوه. عین بس دا مځکه دغه رقم ده، بس د لمر د اخوا پسې راځي د دې سایه ځینې روانه ده اخوا ته، بس دا شپه داسې ځي راګرځي. نو خو ورځ په پسې د شپه ځینې راګرځي، شپه ګویا کې ځغلي ورځ پسې راځي داسې پر اوړي لکه څرخ. نو الله وایي دغه اختلاف چې دوی سره کوي، بدلون چې پر لکې چې پلا شپه لاندې سي ورځ پر اثر بیا ورځ پر شپه راځي خوا ته ورځ اخوا ته سي، دغه کار څوک یې چې تر اړوي دا څرخ چا چالان کړی. والفلک التي تجري في البحر، والفلک او په هغه کښتۍ کې ډېرې کښتۍ یادې. فلک چې دی دا د فلک تورې په عربي کې داسې تور دی وایي، جمع او مفرد یې دواړه یو رقم دي. فلک یوې کښتۍ ته هم وایي، په هغه صورت کې دا پر وزن د قفل ده، د قفل پر وزن چې سي بارونه یوه کښتۍ سو. او فلک و ډېرو کښتیو ته هم وایي، په هغه صورت کې نو بیا دا پر وزن د اسجن ده، اوس د اصل جمع ده، بهر بیا دا فلک بیا ډېرو کښتیو ته وایي، نو دلته مراد هغه جمع معنا مراده. والفلک او په کښتیو کې، التي هغه کښتۍ تجري چې تګ کوي په البحر په دریاب کې، بما په هغه ټولو شیانو سره ینفعو چې هغه ګټه رسوي الناس و انسانانو ته. انسان ته چې کوم شی ګټه رسوي و دغه کښتیو کې واچي، بس دا کښتۍ په دې دریابو کې روانې دي نه ډوبېږي. الله وایي دغه حکمت ته تاسې وګورئ چې دغونه مال پکښې کې باندې دی، کښتۍ روانه ده نه ډوبېږي. پخوا بلا د مثال په طور کښتۍ کوچنۍ کوچنۍ وي، اوس خو ګوښونه دا رقم دي چې پلا د دې ځایه کار پر کېږي چې دی بارېږي، 6 میاشتې مزدوران کار پر وکړي، شاولان کار پر کوي چې اوس دی کم وخت به دی سیټ شي.
دی په 6 میاشتې کې چې دی لوټ سو بیا چې دی روان دي د دې ځای مال د بار کړی مثلا جرمن چې وړي امریکا چې وړي کاناډا چې وړي په دې اوبو په دې دریابو کې دی د ګرد مزلونه ووي چې هلته ورسېږي چې بیا 6 میاشتې دی خالي کېږي بیا دغه یوه ګورته چې ښار ولاړ دی کوچنی ښارګۍ دغه یوه خبره چې راشي دی تللی دا رقم نو دا کښتۍ د چا په قدرت روان دي الله دا کښتۍ ته خو فکر وي دا خو دا سودا ده دا د شپې بدلون دي دا سودا ده د مځکې او د اسمانو خلق ورته وګوري چا درولي دا پیدا کړي ده نو والفلک په هغه کښتیو کې التي هغه تجري چې تګ کوي جریان کوي بهېدل کوي په البحر په دریاب کې بما په هغه ټولو شیانو سره یان په هغو چې ګټه رسي الناس و خلکو ته که د خلکو اوبه په کار دي په دا ګوټ کې چې حجاج دي په 0 نفر یا په 100 نفر پکښې کې د ټولو دپاره خو د دریاب اوبه نه دي خو د ذخیره اخیستې د هغه اوبو کې د دریاب اوبه خو د ټشنګ نه دي نو خوراکه یې د هلته پکښې کې ده چې یوازې د تیل ور چې دی په چلېږي دا به څونه ځای نو دا شیان چې د خلکو ته ګټه رسي دا هم پکښې وما انزل الله وما او په هغه څه کې انزل چې نازل کړي دي الله اعلی عز وجل من السماء د اسمانه څخه په هغه کې هغه چې شي من ماء د اوبو څخه دغه د اسمانه چې په ګیلنو په لیټرو اوبه راوري دې خواته چې اوس په ذاته وګورئ وچه کلکه بل وخت دونه اوبه ووري په 0 په میلیونو لیټره ووري پر د عام غرو باندې ووري چې موږ ته چې وینو ګرد عمر پر کښتو یې ووري ده فاحیا بیا راژوندي کې به په هغه سره الارض مځکه راژوندي کې په دغه اوبو مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ دی مځکه چې وچه شي ګواکې مړه سوه بیا چې کوم وخت اوبه پر وورېږي الله ژوند ورله راورکړي هغه شیان چې په دې کې دي هغه راوخوټېږي راغټ شي نو ګواکې ژوند کوي نو فاحیا راژوندي کې به په دغه اوبو سره الارض مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ د هغې وبث والاتت کړي دي فيها په دا مځکه کې من کل دابة د هر زنده سره څخه د هر جانور ژوندي شي څخه په مځکه کې نو د مثال طور چې هغه غټ حیوان یې ته بولې پیلې بولې اوښې بولې یا تر هغه بل کوچني حیوانات نو هغه زره خصمانان دي چې ګای ته کتاب ګوره پکښې کې وګورې هلته دی کرار ګرځي مازې په سترګه معلوم شي چې مړی دورې وګرځېږي اخواته وګرځېږي حرکت کوي دی نو وبث چې الله عز وجل چې کړي فيها په دا مځکه کې من کل دابة د هر زنده سر نو مال هغه غټو کښلۍ ګرده تر لاندې سوله دغه ته وګوره دا چا غوړولي وتصریف الریاح او د هغه رقم په تغییر و بدلون کې الریاح د بادو باد یې پلا د دې خوا چلېږي بل ګړی چې بیا سي درخته پر دې بل له خوا راکږه کې پر دې بله خوا راواړي دا باد چې پر له ګرځي ګای یوه طرف ته ګای بل طرف ته نو دا تصریف معنا تغییر و تبدل الریاح د بادو په دغه کې هم چې فکر ووي والسحاب المسخر بین السماء والارض والسحاب او په وریاض کې المسخري چې دا مسخره ده تابعداره ده الله بین السماء والارض په مابین کې د مځکې او د اسمان مسخر تابعداره ته وایي خلک وایي فلاني سړي ته پیری مسخر کړی دي معنا د خپل ځان تابع یې ګرځولی دي چې دی څه ورته وایي هغه به کوي داسې نو دا سحاب دا وریاض مسخره د الله د امر ده چې کې دورې روانوي بس دا په هغه کې بې امري نه کوي دا مسخره ده بین السماء والارض په مابینځ کې د اسمان او د مځکې نه پر مځکه تکیه ده نه په اسمان پسې ځواړنده ده په دا مابینځ کې مسخره ده روانه ده نو دا څونه شیان الله یاد کړ د تکوین او د دې جهان په دې ګردو کې لآیات الله وایي په دې کې دلایل دي د قدرت د الله لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې هغه عقلمند خلک چې دي هغه داسې الله پېژني چې یاره د دې جهان کنټرولوونکی یو الله دی دا نظم چې برقرار ساتلی دی شپه ورځ هم نه سره ګډېږي دا بادونه هم دغه د مثال په طور سرکشي نه ځینې کوي دا وریځ هم سرکشي نه ځینې کوي د مځکې او د اسمانو خلق پر دغه ټاکلي نظام باندې نو په د هر شي کې که عاقل سړی فکر وي الله یې خپله پوهېږي مشرک دا څه قیامت در باندې جوړ سو چې دا د ګرده جان دپاره یو خدای وګوره الله خو دغه کارونه دي وګوره دغه بل څوک کوي خو نو یو الله یې کنټرولوونکی دی بل څوک به راپېښ کړي چې هدی عبادت وکړي خو یا به غویي ته ځوی مړی کړي یا به پیري ته کړي یا به ملک ته کړي د دغو شیانو کنټرول کوم څوک کولی شي الله څخه بل څوک یې نشي کولی نو دا یې تکویني دلیل د دې خلق دلیل الله عز وجل ودې ته پیش کړي چې بس یو خدای معبود دی هغه خبره ثابته ده چې والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم نو د دې دلیل سره چې اوس الله عز وجل پیش کړي انسانان خو نو باید خدای پاک ومني په توحید سره الله وایه په انسانانو کې دغه رقم لکه اداره لامسته ومن الناس بعض انسانانو څخه من هغه څوک دي یتخذو چې دی نیسي من دون الله ما سوا د الله عز وجل څخه اندادا نور سیالان د الله سره سیالان جوړ کړي دي
د الله عز وجل په خدایي کې نور شریکان کړي. انداد جمع د ند ده. ند د یو چا مثل ته ویل کېږي، سیال ته ویل کېږي چې ورسره برابر وي. نو الله وایي ځینې په انسانانو کې من هغه څوک دي یتخذو چې دی نیسي من دون الله ما سوا د الله څخه اندادن سیالان و امثال د الله عز وجل. نو دا منه په یوه کار کې ورسره نیسي. یو څوک به دا رقم غلطي د مثال په طور باره به چې الله عز وجل باران کوي د فلاني علاقې باران په فلاني سړي پسې اړه لري، هغه په خدای پسې اړه نه لري. دا په یو کار کې د هغه سره ند پیدا کړي، مثل یې پیدا کړي. یو بل سړی بیا دی باره خدای پاک په غیب خبر دی، یاره زموږ د مثال په طور فلانی شیخ نعوذ بالله په غیب خبر دی، دا د خدای سره په علم غیب کې ند پیدا کړي. یو بل سړی به د مثال په طور په عبادت کې ورسره پیدا کړي چې خدای ته سجده کېږي، وجه بتم کېږي، وجه کبر تم کېږي، لمر سپوږمۍ تم کېږي. دا په بل شي کې په عبادت کې ند ورسره پیدا کړي. د ټولو عباداتو سرچینه دا یو سړی چې وجه فلاني سړي ته علم غیب ثابتوي، وجه ثابتوي، خدای ډېره مینه ورسره لري، محبت یې دونه ډېر دی باره زړه بل رقم نه په سړېږي باره علم غیب ورته ثابت کړي. دا بل چې عبادت ورته ثابتوي خو ولې خو ډېر پر ګران دی پر ګران دی باره د ګرانښت درجه هغه ته ورسېږي کله به عبادت ورته وکړي. دا بل سړی چې د مثال په طور دی د ټولو علاجو علاج بولي، د ټولو مرضو علاج بولي، خو هم د ډېره محبته باره دغه عقیده ورته وساتي. نو محبت د شرک چې نه ده مرکز یې دی. لکه شراب چې الخبائث دي، چې سړی شراب وڅښي باره په یوه ګناه نه بند. محبت هم که د یو چا په باره کې د الله در محبت ور زیات سو بس بارونه هر بلا چې وکړه هغه ورسره تړلی دی. نو الله داسې باره وایي یحبونهم که حب الله، یحبون دی محبت ساتي هم د دغه ما سوا د الله سره د مخلوق چې دی داسې محبت ورسره ساتي که حب الله لکه محبت الله خود باره د الله صفتونه ورته ثابتوي. که ده په محبت کې فرق کړی وای چې یا د الله عز وجل د محبت جلا درجه ده، د دې مخلوقاتو کې که پلار دی که پیر دی که فقیر که نبي که ولی که ملک د هغو د محبت جلا درجه ده. باره په شرک دی نه اخته کېدی. دته چې مشکل پیښ په محبت کې پیښ شو، د خلکو سره د مخلوقات سره هغه درجه محبت وکړي چې هغه د خدای حق و. خود نو چې محبت کې سره برابر سو برای خود یا د خدای علم ورته ثابت کړي یا د خدای د عبادت ورته ثابت کړي یا بل ثابت کړي. نو یو شاعر وای گر فرق مراتب نکنی زندیقی، وای که د مرتبو فرق نه څه کولای زندیق زندیق کافر ته وای. خو ته د محبتو درجه باید سره جلا کړي. دا نه معنی چې د اولیاء سره محبت مکو، د انبیاء سره محبت مکو، د اولیاء محبت د انبیاء او د ټولو د مشایخ او د ملائکو د ټولو محبت دی، مګر وخت په درجه کې به د چا تر محبت کمې د الله عز وجل تر محبت به کمې. نو دا لکه په دا شو خلوه کې چې دی بیا و قربانو ته راسه د زوی و د مینې و د پلار و د ورور د ګور د محبت سي دی، مګر و د الله تعالی و درجه ته به نه ورسې. اوس چې مرته مشکل پیښ دی مثلا یا پر چا باندې زوی دونه ګران دی چې د خدای پاک احکام پر پایماله کوي، نو خو هغه د خدای محبت چې هغه د تور کړی دی هغه درجه اوس د ځین نیولې ده. یا ماینه ته دونه قدر کوي چې د خدای پاک احکام په پایماله کوي، خو هغه د ماینه چې کوم حق د محبت هغه د دروند کړی دی، هغه د خدای غي ورته ثابت کړی دی زموږ. نو دغه د محبت درجه د دې څخه ګډ سی وی الله هغه د غزک ځای وای چې دې چې دا کار کوي د خدای سما سوا نور انداز ورته جوړي ولي یحبونهم که حب الله، یحبون خدای محبت ساتي هم دغه نور شیانو سره چې الله سما سوا که حب الله لکه محبت الله. کته نه په محبت کې نو څه فرق دی؟ نو محبت د خدای سره کوم د ولی سره کوم الله و یا د مؤمن محبت په زو سره ورشه. والذین اغه کسان امنو چې غو ایمان راوړي اشد اغه سخت حبا په محبت کولو کې لله د الله سره. کوم سړی چې مؤمن دی هغه محبت لري، خو د الله تعالی محبت یې سخت تر جنور محبت و دغه د مؤمن نقشه ده. دا مشرک چې خراب سو دغه د محبت درجه ګرځول هغه د خدای محبت یې سخت نه کوي ډېر نه کوي، دا بل ورسره مساوي کوي. چې مساوي کوي خود مشکلات پیښ شو بر خدای معلم الغیب بولی خپل پیر معلم الغیب بولی، خدای به معلم الغیب بولی خپل پلار به نعوذ بالله عالم الغیب بولی، یا به خدای د عبادت مستحق بولی ملائکه به ام بولی. دا غلطی په دغه ځای کې پیښ شو. ګوري الله وویل یحبون دی محبت لري هم د غیر الله سره که حب الله لکه محبت الله. والذین اغه کسان امنو چې هغه مؤمنان دي چې موږ مؤمن بول هغه سره کم دی هغه محبت الله سره او د بل سره برابرۍ الله ویا اشد هغه سخت حب ازری محبت کول لله د الله سره دغه محبت الله سره ډیر تر جبل محبت هغه زره لنه پانګن هغه د خدای سره مين دغه ډیری ابر د مؤمن. نو الله عز وجل وسوي ولو يرى الذين ظلموا تخفيف ورکی هغه مخکې دلیل پیش کړي د دلیل وروسته خو حق دا و چې ایمان وروړي بیا مشرک چې انسانان اسلام مشرکان شرک کوي او د شرک وجه د محبت غلطي ده چې د کړی ده وسنه الله عذاب ورته پیش وي. ولو يرى کدی کله دلای الذين هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړي پر خپل ځان په شرک اذ په هغه وخت کې يرو نه چې دی ګوري العذاب او عذاب ته کوم خبره لیدلای ان القوه لله جميعا چې قوت الله لر دی ټول وان الله شدید العذاب او د الله عز وجل عذاب ډیر سخت دی. یعنی هغه ټیم چې په ورځ قیامت
دا کافران ودرول سي چې اوس یې دوزخ ته ورچي هېڅوک نسي کولی چې د دوزخ څخه دوی خلاص کړي. نو دی به پوه سي چې دا خو ګرد غښتلتوب ټوله زبردستي د الله ده، خو یا چا موږ عبادت کوه ملک یا یې نبیان یا یې قبرونه یا یې لمر و سپوږمۍ یا یې غویان په ځکه کې چې د باطل عبادتونه سوي چې د هر شي داسې وي. نو خو دغه یو بره تېر سوی وی زه به د خدای پاک د عذابه خلاص کړی و، خدای ته به یې ویي چې دی خو دوزخ ته ولاکه واچې زما یې څومره عبادتونه کړي دي، زما یې څونه خدمتونه کړي، مګر یو نسي پېژندلی په دا معبودانو کې چې دا خپل عابدان خلاص کړي. نو دی به په کومه خبره پوه سي چې اوهو قوت خو ګرده د الله دی، د الله د قوت په مقابله کې خو یو سر نسي پورته کولی. دلته چې اور ته وګوري چې دا رقم عذاب خو موږ په ژوند ولاکه لیدلی، د خدای پاک د عذاب شدت بور معلوم سي. نو الله وایي چې اوس پر دې دنیا ده دغه دوې خبرې لیدلی چې هلته ده ته معلومېږي چې دا دی ودرول سي عذاب ته، نو به ده د بتانو عبادت نه وای کړی، ده به د دې باطلو خدایانو عبادت نه وکړی. داسې ګري اوس ترجمه ته متوجه کېږي پوهېږي. ولو یرا که لیدلی الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی چې دا مشرکان دي، که دوی لیدلی په کوم وخت کې اذ هغه وخت یرونه چې دوی وویني العذاب عذاب وویني، که دا خبره دوی لیدلی چې ان القوة قوت خو لله الله عز وجل دی جمیعا ټوله، چې د الله د قوت په مقابله کې خو بل قوت نشته. وان الله او دا خبره لیدلی چې الله عز وجل خو شدید العذاب، شدید العذاب سخت عذاب والا دی. که دغه خبره دوی لیدلی نو جواب یې څه شي؟ جواب یې دا دی چې نو بل ما عبدوها، دوی به عبادت د دغو بتانو نه وای کړی. پس علاوه اذ هغه وخت یادوم چې هغه وخت دوی لیدلی تبرأ چې بېزاري وکړي الذین هغه کسان اتبعوا چې د دوی متابعت کړه سوی دي، دوی د چا څه بېزاره سي من الذین د هغه کسانو څخه اتبعوا چې هغوی متابعت کړی دي. پر دې دنیا چې د مساط الانسانانو متابعت کوي په اوس زمانه کې اکثره د خپلو سیاسي لیډرانو متابعت ډېر دی، نه د خدای خبرې ته غوږ نیسي، نه د رسول خبرې ته غوږ نیسي، نه د قرآن نه بل چې د ده امیر ورته ویل بس هغه خبره هم خدای دی ام رسول دی هر څه دی، نو هغه متبوع سو دی تابع سو. نو د دغو متبوعانو چې اکثر مال په اوس زمانه کې دغه دي، دا نور عبادتونه اوس پاته دي، مثلا چې یا غوایي ته سجده کوي یا دغه د چا هندو یې کوي هغه هندو خپل غوایي ته اوس په اخلاص سجده کوي، هغه خپلو پیسو والا هغه لیډر ته یې کوي ګواکې. خو بهرحال کې و بت ته کړې ده کې و غوایي ته کړې ده کې لیډر د خدایي په رقم نیولي، دا شیان متبوع سوه، دا چې په پسې دي دا تابع دي، هغه رهبر لیډر یې متبوع دي. نو په ورځ د قیامت باره چې دا ګناهکاران راکش شي چې ګرته یک ودرس چې تا ولې دا غلطي کوله، دی به وایي باره خو ده راته ویل متبوع یاد کړه خپل لیډر، هغه ورته ځغله ملعونه زما خو نو خبره و نو ما خو په تا پسې رسۍ نه وتړلې چې ته په ما پسې وې، زه ستا څه بېزاره یم. الله وایي هغه ځای چې دی اوس وویني چې هغه ستا متبوع چې ته په نازل یې چې مردباد و زندهباد پر وایه، دغه ستا څه بېزاري کوي و پایه دغه د په ورځ د قیامت په باره تا ته وایي چې ځغله، دغسې به دې جواب کړي. دی چې ستا څه بېزاري وي که ارمان چې ستا بېزاري اوس ستا په دماغ کې راتلای، او تا چې اوس دی د زما کارونه بې ده نه سمیږي. اسباب جمع د سبب، د سبب و دا رسۍ ته وایي په عربي کې، نه سبب رسۍ ته وایي لکه د څا رسۍ. اوس چې هر شی موږ کار په کوو د مثال پر مځکه اړوو، سبب یې څه شي دی؟ بیلچه. دا بیلچه ګواکې رسۍ شو د مځکې اړولو لپاره، دا زموږ یو رابطه سوله. نو اسباب اوس په معنا د روابطو موږ استعمال وکړو، په خبره پوهېدلي اسباب جمع د سبب سوه، سبب رسۍ ته وایي. رسۍ خو نو ستا څخه چې ونسي د بله شي سره دې مربوطوي تړي دي ورسره یو ځای کوي. اوس هر شی چې د بل کار دپاره سبب دا ګواکې د انسان او د دې کار تر منځ ګواکې یو رسۍ سوه وایسته سوله. نو په دې دنیا کې خو دغه لیډران یا دغه باطل خدایان دغه ګواکې موږ اسباب ځینې جوړ کړي وه چې معنا دغه نو بره ما خلاصوي. الله وایي هغه اسباب و رسیان دي به مالته قطع سي، نه به بد پشه در سي، نه به بل نه بل دغسې به ودرېږي. په کومه رسۍ چې د چا سره تړلی وي هغه علاقه به دې ځینې قطع سي. دا کار نو دغه دواړه کار ارمان چې تا اوس لیدلی. ګوره اذ هغه وخت چې دوی لیدلی وی تبرأ چې بېزاري وکړي الذین هغه کسان بېزاري وکړي اتبعو چې د هغو متابعت سوي دي امیران صاحبان وه. دوی بېزاري د چا څه وکړي؟ من الذین د هغه کسانو څخه اتبعو چې هغوی یې متابعت کړي، دا د اتباع تابعداران یې افراد یې. ورأو او دوی وویني العذاب عذاب، د دې خو عذاب ته ووایي چې دوزخ پر څنډه ولاړي، د هغه خو هغه د ده متبوع خوشک ورته کوي زه ستا څه بېزاره. وتقطعت او سره پرېیسي بهم په دوی سره الاسبابو ټول رابطې. دلته هغه رابطه که د زویوالي د پلاروالي ده یا د تابعوالي او د متبوعوالي ګرده رابطې قطع سي، والا کار نه ورکوي. نو بره انسان څونه ناامیده سي. الله وایي کشکې دوی دغه شی دلته لیدلی وای په پوهېدلي وای، نو بیا خپله بیا د بتانو عبادت نه وای کړي، د هغه باطلو مشرانو متابعت بیا نه کولی چې هغه د الله د مقابلې د الله د فیصلې په مقابل کې فیصلې وکړي، په هغه پسې به نه وای تللي. دا یې باره جواب دی، هغه نو محذوف دی. وقال الذین اتبعوا
او په الته چې دا متبوعین جواب ورکړي و د تابعانو ته به ځي مخ مو پراته څه په موږ پسې مه راځي موږ ستاسې ته بیازار وي دوی نه به رس سره ووایي د تابعان وقال وبوایي الذین هغه کسان اتبعوا چې دوی تابعداري کړې ده بره وایي لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم لو ان کچیرې کاشکې خو لنا زموږ دپاره کاره ته بېرته ګرځېدی وی دنیا ته ته بېرته به مو خدای دنیا ته نه واستئ زه د ده په ژبه پوهېږم ولا که بیا یو قدمه کې پسې واخلم چې نفس راته وکاږي 18 ډوله راته ودرنګوي که بیا زه په ده پسې سم دغه کسات نو هلته ځینې اخیسته کېږي نو بیا دنیا ته کله راته الله هلته چې بیا ته ارمان کوې چې خدای پاکه بېرته ما دنیا ته واستوه زه بیا په دا پلاني صاحب پسې نه ځمه یا د مثال په دې بت پسې نه ځمه یا په دې لمر سپوږمۍ پسې نه ځمه چې اوس زه بېرته ولاړ شم زه به هم ځینې بیازاره شم چې دنیا ته مګر خو هغه کار نه کېږي نو وقال وبوای الذين هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې ده هر چا دا چې کړې ده په باطله کې نو دوی به داسې ارمان ښکاره کړي لو انک چیرې لنا زموږ دپاره کرة ګرځېدل وای و دنیا ته فنتبرأ موږ به بیزاري حاصله کړې وای منهم د دوی څخه ولا زم ځینې بیزاره سوی لکه ده چې نن زه وشرمولم د ګرده خلکو په مخ کې چې وایي زه ستا څه بیزاره او زه چې ژوندی سوی ما د ده نارې وهلې کما تبرؤوا منا موږ به د دوی څه بیزاري کړې کما تبرؤوا لکه دوی چې بیزاري وکړې منا زموږ څخه دی څنګه زما څه بیزاره سو په دې ګرده خلکو په مخ کې نو الله عز وجل وایي لکه دا خبرې چې دلته ښکاره سوې الله پاک د ښکاره کړې کذلک نو پر دغه رقم لکه دغه د دوی بیزاري چې سره ښکاره شي په ورځ د قیامت دغه د هغو جواب دوی ته او بیا دوی د خپل ارمان ښکاره کوي چې کاشکې دنیا ته تللی الله نو پر دغه رقم یوري ورښکاره کوي هم دوی ته الله اعلی عز وجل اعمالهم عملونه د دوی حسرات غمونه علیهم پر دوی الله نو دا کار هم در سره کوم باره چې دا مشرک کوم عبادات و خیراتونه کړي دي دا ګرد حجونه یې روژې یې زکاتونه یې دا ګرد چې د شرک پر بنیاد یې کړي دي الله به دا ورته راواخلي ورښکاره به کړي داسې به مخ ته ورته تېر کړي چې دغه دا روژې دي ګوره چې د باطل دپاره هېڅ په ښه نه درځي نو دی په خپله روژه باره غمجن سي حسرت و پښیمانۍ ته ویل کېږي باره وا نو چې لاس یې هم نه نیوي خوراک خو به مې کړی وي هغه لوږ مې ناکي پر ځان تېره کړه دا زما زکات چې لاس نه نیوي نو خپل کار به مې ځای خصوی بل ته مې هم ورکړي لاس یې هم نه ونیوه ازما لمونځ چې لاس یې نه ونیوه ازما ستړیا چې به سهار وختې راکښېنستله ازما جهاد چې دا رقم زه زیارت راکړی نو چې دلته هم لاس نه ونیوه هلته مې زیارت کې ولې پر ځان تېر دا د حسرت لپاره الله زه به د دوی اعمال د مشرکانو چې شرکانه یې کړي دي دا به ټول دوی ته ورښکاره کړم حسرات غمونه و پښیمانۍ نور به په خوښ کړم په دې خپلو اعمالو ده خو کړي خو دې خو شرکان یې کړي دي کذلک پر دغه رقم لکه هغه د دوی بیزاري چې سره ښکاره سو یوري ورښکاره به کې هم دوی ته الله اعلی عز وجل اعمالهم د دوی هغه عملونه چې نیکه کړي هغه به ورښکاره کړي څنګه به ورښکاره کړي حسرات پښیمانتیاوې و غمونه به یې علیهم پر دوی باره به په خپل عمل پښیمانه چې ناکي مې ځان په ستړی کاوه خو ځای یې نه دی نیول نو باره خو دوژخ ته ورلوېږي چې دا د دې دپاره چې شی په خوښ کې لکه خلکو پر زخم یې ښه مالګې پسې ورواچوي چې دغه دې کړي هم دې په لاس داره نغله ایچیله وما هم بخارجین من النار وما نه دي هم دوی نو چې دوژخ ته وجود بخارجین راوتونکي من النار د اوره د اوره نه هم بیا نه راوځي دغه مشرکان چې دا من الناس من یتخذ من دون الله اندادا دغه دغه سلسله الله عز وجل بیان کړه چې دلیل د وحدانیت که څوک غواړي په تکوین کې چې هر څوک په پوهېږي امي و ملا ګرده په پوهېږي دغه آیات چې ان فی خلق السماوات والارض په دغه کې فکر وي خپل رب وپېژنئ چې لا اله الا چې الهکم اله واحد دا خبره به ثابته شي مګر خو پر هغه سربیره چې دلیل شته ځینې کسان داسې ناپوه ظالمان دي چې معنا پر هغه سربیره د الله څخه ماسوا نور خلک ورسره نیت ګرځي مثل یې ګرځي ګزا کې د کومه ځای دی چې محبت د خدای په درجه کې ورسره کړی او حال دا چې د خدای د محبت درجه جلا ده د مخلوق درجه جلا ده د په هغه ځای کې غلطي وکړه ابارانو د دې عذابونه را ذکر کړي چې په ورځ د قیامت به الله عز وجل د دوی سره دغه کردی وکړي ام به هغه مشر ځینې پښیمانه چې د عبادت ورته کړی هغه معبود یې دی بناله ته لاسونه مړي چای چې بیرته دنیا ته تللی وای ولا امام تاسو دغه جواب درکړي چې تاسو به زاره او الله عز وجل دا خلاته څکه هغه ستان یک اعمال چې شرکانه کړي هغه بل دغه پر رقم نور څه وشکاره چې ګوره دا دې کړي هم دې په شنه درځي دغه پښیمانتیا هغه د زړه خوښ هغه د زړه مالګي به نور په زیات شي په پای کې دا ورته وفرمایل چې د اورم بیا راوځي نه دغه دوزخ د عبد العباد زید وجه مشرک دی ور واخر دعوانا الحمد